الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، إليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا للإسلام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلني للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إله العالمين، دا سمر إنسانان چې دلته راجمع شوي دي، نارینه دي او که زنانه خویندې میندې دي، یا څوک زموږ سره آنلاین په دې درس کې شریک دي یا دې پروګرام کې شریک دي، رب العالمین د دې په زړه باندې حاجتونه دي. الله د دې دا کېناستل په خپل در کې قبول وګرځوه. الہ العالمین دوی مینه د قرآن سره نورم ډیره کا. یا الله د قرآن په مینه باندې راجمع شوي دي، الله د دوی زړونو کې د قرآن مینه نورم ډیره کا. یا الله د قرآن کریم فهم پوی ولا ورکا. یا الله د قرآن کریم باندې د عمل کولو توفیق ورکا. یا الله د قرآن کریم خادمان ته جوړ کا. الله د دین امامان وګرځوا. یا الله د دوی په زړونو کې چې څومره ارمانونه دي شرعي دي، الہ العالمین د دنیا د او د آخرت دي، الله ته په هغه ارمانونو باندې پوي. الله د دې د ټولو د زړه حاجتونه پوره کا. یا الله رب العالمین د رزق د خزانو نه ولا پراخ رزق ورکا. الله د عزت د خزانو نه ورلا پراخ عزت ورکا. یا الله رب العالمین دوی ته د شفا د خزانو نه شفا ورکا. الله بچیان صالحه نیک عمل قرآن خوانه کا. الله دنیا کې هم عزت ورکا او آخرت کې هم عزت ورکا. یا الله دنیا کې خپل زندگی ورکا او آخرت کې جنت ورکا. رب العالمین چې د کوم ورونو دا نیک د نیکانو اولاد ارمان، یا الله رب العالمین غولا نیک عمل صالحه اولاد ورکا. یا الله چې د کوم ورونو د هغوی په کورونو کې اختلافات وي، یا الله د خیر ملائکه پکې وګرځوا. الله د هغوی کورونو کې اتفاق راولا. دا د بغض د حسد د کینو فضا د هغوی نه لرې کا. الله د کوم ورونو چې د رشتې چې د ضرورت وي، یا الله په نیک او صالح ځای کې هغې دپاره د رشتې انتظام وکړه. الہ العالمین کم ورونه چې د هغوی روزګارونه نه وي، یا کم علما فارغ شوي دي قرا او د هغوی د درس و تدریس ځایونه نشته، یا الله ته پې خصوصي رحم وکړه. رب العالمین بهترین ځایونه او بهترین روزګارونه او بهترین کارونه ولا ورکړه. الله کارونو روزګارونو د دې مسلمانانو کې خیرونه برو غرزوا. یا الله دا څومره ملګري چې دلته حاضر شوي دي، نارینه دي او که زنانه دي، او یا موږ سره په دې درس کې یا شریکو
او یا چې دا پروګرام ته حاضر شوي دي یا دا پروګرام کې موږ سره ملګري دي په هر لار روانه چې دي الله رب العالمین تی په کورونو د نعمتونو رحمتونو برکتونو بارانونو وروا الله دا فتونو مصیبتونو مشکلات او تکلیفونو نه محفوظ کا الہ العالمین کم مسلمانان ورونه چې هغه موږ ته ویل دي چې موږ په دعا کې یاد ساتي یا الله مون خو ډېر ګناهګار بندگان یو د دې قابل نه یو چې د هغې حاجتونه تا ته پیش خو په دې وجه چې هغوی د قرآن سره مینه ده ستا د کتاب په وجه باندې په موږ ښه ګمان دی یا الله د هغوی د ګمان مطابق رب العالمین د هغوی حاجتونه سر کا یا الله هغوی ته شفای کامله عاجله ورکا الله د هغوی د دماغو تکلیف وي د زړه تکلیف وي د معدې تکلیف وي شوګر وي بلډ پریشر وي فالج وهلي یا داسې نور تکلیفونه یا الله شفاء کامله عاجله وتورک الله رب العالمین د هغوی ته نیک عمل او صالح اولاد ورکا یا الله د نارینه اولاد حاجت چې د چارمق په زړه کې یا الله هغوی ته نارینه اولاد ورکا رب العالمین د آفتونو مصیبتونو مشکلاتو کړاوونو نه محفوظ کا رب العالمین د ټول علماو چې مړه دي په هغې باندې د رحمتونو بارانونه وروا او کم چې ژوندي دي الله په ژوند کې خیر او برکت واچوه الہ العالمین یو څو علما دي چې هغوی نه موږ ډېر خیر حاصل کړی دی هغه په خاص دعا کې یادو رب العالمین په هغې خصوصي رحمتونه وکړه چې په هغې کې شیخ جمیل الرحمن رحمه الله رحمة واسعه شیخ ابو عبید رحمت جمال عرف مرزا رحمه الله رحمة واسعه چې موږ ته د توحید درس را کړی او زموږ د کورنۍ د اصلاح سبب ګرځېدلی او دغه رنګ شیخ عبدالسلام الرستمي رحمه الله رحمة واسعه چې د قرآن رڼا موږ د هغه نه حاصل کړې ده شیخ غلام الله رحمتي رحمه الله رحمة واسعه چې علم الحديث هم د هغه نه زده کړی دی الشیخ عبدالعزیز النورستاني حفظه الله تعالی چې زموږ د دعوت امام دی الشيخ شمس الدين الافغاني رحمه الله رحمة واسعه چې زمونږ د عقیدې امام دی الشيخ سميع الله نجيبي چې د علم پر رابطه باندې مقصد کومک کړی دی او الشيخ شيخ الاسلام ابو محمد امين الله البشاوري حفظه الله عز وجل چې داغه د درسونو داغه د کتابونو داغه د توجیهاتو داغه د نصیحتونو نه مونږ ته ډېر زیات خیر را رسېدلی دی رب العالمین دا دینی مرکز الله رب العالمین دلته یو مشر زمون هغه دا دینی مرکز قائم کو او شیخ حفظه الله هغه چې دی هغه پکې خدمت شروع کولنې بنیاد د خدمت هغه کې ښودلی رب العالمین شیخ محترم په ژوند کې خیر او برکت واچي الله ته حفاظت وکړي الله د فتنو نه محفوظ کړي الله د هغه اهل بیت ته مغفرت وکړي الله رب العالمین د مینې محبت او الفت فضا د هغوی تر مابین قایمه کړي رب العالمین چې څومره فتنې هغې ته متوجه دي یا الله ته په خپل فضل باندې محفوظ کړي او د دې مرکز چې کوم بانی او بابا علم شیر رحمه الله رحمة واسعه رب العالمین داغه د خدمات خپل در کې قبول کړي یا الله د تور خاورې د لاندې پروت دی رب العالمین تی قبر د جنت باغچه وګرځي الله رب العالمین په دې حرف ثوابونو کې داغه مکمله برخه وکړي الله کم خدمات چې د دنیا ته د دې مرکز نه خیر رسیدلی دی الله رب العالمین هغه ثوابونو ټولو کې هغه شریک کړي داغه بچیان دي لمسیان دي اوس د دې مرکز خدمت هغه کوي یا الله د هغوی په مالونو کې خیرونه او برکتونه واچي الله د هغې عوضونه په دنیا او آخرت کې ورکړي الله د هغوی په کورنۍ باندې رحمتونه نعمتونه راووري الله د آفتونو مصیبتونو مشکلاتونه محفوظ کړي یا الله د دین د مرکز خدمت د هغوی په کورنۍ کې نسلا دایم لري یا الله او د خیر نه محروم کړي یا الله د هغوی خطاین اصلاح کړي او رب العالمین استاد دین د علماء ډېر قدر کوي د دین په طالبانو داسې خرچه کوي لکه په خپلو بچو الله رب العالمین د دین د علماء ته داسې په دروند نظر ګوري لکه یو انسان چې خپل پلار ته ګوري یا الله ته ول عزت ورکړي ته ول قدر ورکړي او څومره مال چې خرچ کوي الله د دې عوضونه په دنیا او آخرت کې ورته ورکړي الہ العالمین په موږ باندې رحمتونه نازل کړي
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك علم كتابك والعمل به. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه نصيبا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا مبينا. اللهم عليك باليهود الغاشمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا قهار. اللهم لا تدع لهم طائرة في السماء إلا أسقطتها، ولا سفينة في البحر إلا أغرقتها، ولا دبابة على وجه الأرض إلا خسفت بها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إله العالمين دی دینی مرکز کے منگستا کتاب لستو اللہ رب العالمین د دی دینی مرکز شي څومره خدمات دی الله په خپل در کې قبول کا. د دې چې کوم مشر دی الله د هغه باندې خپل رحمتونه او نعمتونه نازل کا. الله د دې مرکز چې کوم ناظم محترم دی د طلاب العلم په خاصه اخلاق او خدمت وکړو، یا الله د هغه د کوششونو په خپل در کې قبول کا. الله د دې مرکز قرای کرام چې په خپل انداز باندې تراویح وکړلې، الله په هغه باندې رحمتونه نازل کا. یا الله د دې مرکز چې کوم خادمان دي، خادم دی چې جمال ماما ډېر زیات خدمت وکړو او د دې خپل بچو په شان په طالبانو باندې رحم وکړو، الله ته مغفرت وکړو، د زړه حاجتونه سر کا. الله د دې مرکز چې کوم خادم دی الیاس بابا او دغه ملګری د لنګری دی، الله په هغه باندې رحمتونه نازل کا او دغه د زړه حاجتونه پوره کا. یا الله دې مرکز کې چې څومره استادانو درسونه ویلي دي، خدمت کړې ده، الله ډېر خیر ته خور شوی دی په دې ټولو باندې، په ناظم محترم خادم لنګری او قرا او استادانو باندې الله خپل رحمتونه نازل کا. الله په کورونو د خیرونو او رحمتونو او برکتونو بارانونه وروا. الله د آفتونو او مصیبتونو نه محفوظ کا. الله زړونو له خوشحالي ورکا. الله رب العالمین د هر قسم پریشانی نه محفوظ کا. الہ العالمین زمنګ دا خاري دا ملک چې په دې کې په زرګونو مساجد دي، مدارس دي، د دین مراکز دي، یا الله د دې حفاظت وکا.
یا الله د امن فضا پکې قائم کا الله دا مرکزونه قائم او دائم اوساتا رب العالمین د کفارو څومره د سیسی چې د امن د ملک د امن د خرابۍ په باره کې الله هغه شنډې کا الله رب العالمین د دې ملک چې کوم مشران دي الله دا غوي خطاین اصلاح کا اللهم خذ بنواسيهم لما تحبه وترضى الله رب العالمین د قران او سنت نظام پکې رایج کا الله د قران او سنت په ټوله دنیا باندې د قران او سنت نظام رایج کا یا الله څومره چې د مسلمانانو ملکونه دي او څومره ملکونو کې چې مسلمانان دي الله د دې مسلمانانو په ملکونو کې امن راولا الله د فسادونو شرونو محفوظ کا الله د هر قسم نقصاناتونه محفوظ کا الله د خیرونو بارانونو ور باندې وروا اللهم انت قلت وقولك الحق المبين ادعوني استجب لكم ها نحن يا ربنا قد دعوناك وألخنا مطايانا على بابك ووقفنا في ساحل جودك وكرمك وسخائك ندعوك ونرجوك اللهم لا تردنا خائبين ولا عن فضلك محرومين ولا عن بابك مطرودين اللهم لا تجعلنا أشقى عبادك اللهم لا تجعلنا أشقى عبادك اللهم اجعلنا أئمة الدين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبنا إلى طاعتك اللهم اغفر لنا ولإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا ولجميع أهل بيتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل إله العالمين السمر مسلمان چې دلته دي الله دوی ته مغفرت وکا او څومره مسلمانان چې موږ ته ویلي دي او زمون سره په دې دعاګانو کې ځان شریک کړی دی الله هغوی ته مغفرت وکا الله د هغوی ورونو ته مغفرت وکا د هغوی خویندو ته مغفرت وکا یا الله د هغوی ترونو ته د هغوی د ترونو زامنو ته ټولې کورنۍ ته د هغوی ماماګانو ته د هغوی د بچیانو ته او د هغوی ټولې کورنۍ ټولو اهل بیتو ته اله العالمین زمون مشرانو چې موږ سره د علم په زده کړه کې کومک کړی دی هغه زمون نیکه او زمون والدینو زمونږ ترونه او زمونږ ورونه اله العالمین هغوی ته مغفرت وکا الله رب العالمین د هغوی بیمارانو ته شفا ورکا الله رب العالمین د هر قسم آفتونو او مصیبتونو نه زمون ټول اهل بیت یا الله او د ټول مسلمانانو کورنۍ اوساته الله رب العالمین د خیرونو نعمتونو رحمتونو بارانونو ور باندې وروا الله ده هر قسم فتنة محفوظ کا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وآله وأصحابه أجمعين